عارفي وبرضه تاسع كريس اللي مش هركل راشين اللي درس رمضان مو أول وار تاسع بريخيو زي شيء بقتنا وأفغان تقريبا يبي تورنديس لكن زوجهم لما أول تاسع مخالي برخة كاتب تاسع بروس ترابي بارس ترابي أفغانستان كي دخونيس بهير شده جلو کوړاندې زموږ درنې خور عارفه بشیر مدون هیله وکړه د جلو د زده کړو سرلیک عنوان لاندې یو مقاله لیکلې ده زموږ خور چې دی زموږ په هېواد کې یو یاد نوم دی کیسه لیکونکې ده شاعره ده لیکواله ده او هیله دا ستاسو حق دی نو په ډېر درنښت کور ته باید د ډېرو شونتیاو سره سره زموږ پښتنې د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. که رښتیا وي ما خپل لس کلن ژوند دلته په اروپا کې ما تر اوسه د ګوتو په شمېر پښتنې نجونې مې لیدلې چې دلته په اروپا کې لوړې زده کړې کوي. زه هیله مند یم چې زموږ روښانه افغانان دې برخې ته پام وکړي او په دې برخه کې هڅه وکړي. زما د دې لیکنې موضوع ده په افغانستان کې د نجونو زده کړې او وړتیاوې. په افغانستان کې دا مواد نه یوازې نجونې بلکې د هلکانو زده کړې هم د اقتصادي امنیتي او ډول نورو ستونزو سره له ستونزو سره مخ دي او خو له څه مرغه د هلکانو پر زده کړو د دولتي فرمانونو پر مټ بندیز نه دی لګېدلی او دا نجونې او لوڼې د امني روښانه دورې له وروسته د هر سیاسي بدلون لومړني قربانیان دي. سره له دې چې د دغو بدلونونو په بهیر او دوام کې افغانو مېرمنو په سیاسي کاري او ټولنیزو ډګرونو کې د کورنۍ غړي اړیکې La madre tiene de په افغانستان کې په 2022 زیږدیز کال کې د نړیوالو سرشمېرنو له مخې 20.28% خلک لیک لوست کولی شي چې له دې ډلې څخه یوازې 15 سلنه یې مېرمنې او نجونې دي. موږ یوه دودپاله ټولنه لرو چې 43 کلونو راهیسې د جګړې او اقتصادي ناخوالو سره لاس او ګرېوان ده. لکه څرنګه چې مخکې مې ویل مطلب دې لیکې وګړي زموږ نالوستي یا کملوستي دي. نو داسې ښکاره خبره ده چې په داسې ټولنه کې جنسي مذهبي او طبقاتي نابرابري او ناخوالې ښې ډېرې دي او دغه نابرابري او ناخوالې د ښځو ټولنیز او کاري ژوند په ژوره توګه اغېزمنوي او ان دوی د زده کړو د مخنیوي سبب ګرځي. په 2019 زیږدیز کال کې سرشمېرنې ښیي چې هغه مهال 80 سلنه نجونو چې عمرونه یې له 14 څخه تر 15 کلونو پورې و دوی په مختلفو دلایلو ښوونځی پرېښود او د دغو ښوونځي پرېښودونکو نجونو له ډلې څخه یوازې 40 سلنه نجونو د کورنۍ د نارینه‌وو د پرېکړو په اساس باندې ښوونځی او پاتې 14 سلنه نجونو به په ځینو دلایلو په اساس باندې ښوونځی خپل پرېښود. هغه دلیلونه چې د دوی د ښوونځي پرېښودو سبب ګرځېدل عبارت لومړی جګړه ده. د ښوونځي پرېښودونکو نجونو 48 سلنه نجونو به په هېواد کې یوازې د جګړې له لاسه ښوونځی پرېښود. بل دوهم دلیل ټولنیز او دودیزې ستونزې وې. د ښوونځي پرېښودونکو نجونو 20 سلنه د دودونو کورنیو اصولو د ښوونکو د نشتون ټولنیز وضعیت د ماشوموالي ودونه د لارې اوږدوالی او په لارو کوڅو کې د ځورونې له کبله ښوونځی پرېښود.
درېیم دلیل چې فقر او نسبي د ښوونځي پرېښودونکو نجونو 21 سلنه بیا د فقر کډوالۍ او دربدرۍ له کبله ښوونځی پرېښود. خو سره له دغو ټولو ستونزو بیا هم هر کال په میلیونونه نجونې ښوونځي ته تللې او د ښوونځیو دروازې د نجونو ترمنځ خلاصې وې. په 2014 زېږدیز کال کې چې د افغانستان د ټولو وګړو شمېره کې 4.6 میلیونه وګړو ته رسېدل، یوازې 8.5 میلیونه ماشومان زده کوونکي ښوونځي ته تلل چې له دغه جملې څخه یې اکثریت نجونې وې. له بله مخه په دې خوا 3.5 میلیونه زده کوونکي له ښوونځي نه پاتې دي چې دا هم اکثریت نجونې دي، ځکه له شپږم ټولګي نه وروسته نجونې نشي کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. یو ځل بیا وایم په 2014 زېږدیز کال کې 8.5 میلیونه زده کوونکي ښوونځي ته تلل او د دې اکثریت نجونې وي. دا دې ثبات دی چې زموږ خلک او زموږ دودونه د ښوونځي خلاف نه دي او د ښوونځي ته د نجونو د زده کړو مخالف هېڅکله نه دي. افغانان متدین خلک دي چې د اسلام د سپېڅلي دین ټولو اصولو ته پوره درناوی لري او د اسلام په مبارک دین کې علم خپل ځانګړی ځای لري. د اسلام مبارک دین په نړۍ کې په شته دینونو کې په شته ژوندیو دینونو کې یوازینی دین دی چې زده کړه پکې په نه اساسه زوړ او ځوان فرض ګڼل شوې ده. عالم بصیر او سمیع د لوی خدای ټولې نومونه دي چې پکې د علم ارزښت جوت دی. په قرآن کریم کې 1582 ځله یوازې د علم کلمه تکرار شوې ده او ان د قرآن کریم لومړنی مبارک آیت په اقرا ولوله باندې پټ شوی دی. که چېرې موږ یوازې په همدغه ټکي بحث وکړو نو په دې پوهېږو چې زموږ په مبارک دین کې پوهه څومره ستر ارزښت لري او له هر څه نه لومړیتوب لري. دا ځکه خو لوی خدای خپل پیغمبر او بندګانو ته په خپل لومړني پیغام کې د لوست په لوست باندې تاکید کړی دی. زموږ په سپېڅلي دین کې هر مسلمان د علم په زده کړه او عمل کولو مکلف ګڼل شوی او هغوی چې زده کړه لري د نورو وګړو په وړاندې د دوی زده کړې او پوهه امتیاز او لوړتیا ګڼل شوې ده. سره په دې چې د اسلام مبارک دین کې علم په زوړ ځوان ښځه او نر فرض ګڼل شوی دی، بیا هم دا مهال زموږ د 9 میلیونه نجونې د ښوونځي ته له تګ نه محروم شوي دي. یعنې د دوی اسلامي او انساني حق له دوی څخه اخیستل شوی دی. اړینه ده چې موږ په دې برخه کې خپلې هڅې درېغ نه کړو. دا ځکه دا یوازې د 9 میلیونه نجونو د زده کړو خبره نه ده، بلکې دا زموږ د هېواد د روښانه متمدنه بسیا او عصري راتلونکي په وړاندې ستونزې جوړول دي. اوسنۍ نړۍ د 100 کاله وړاندې نړۍ سره همدومره توپیر لري لکه 100 کاله وړاندې نړۍ چې له 100 کاله وړاندې نړۍ سره توپیر درلود. د نننۍ نړۍ د پرمختګ ساعت له نږدې تېرو کلونو په پرتله خورا ګړندی او بدلېدونکی دی. نن نړۍ د کال په کال کې نه بلکې ورځ تر بلې تغیر کوي او د دغه چټک بدلون بنسټیز لامل پوهه او زده کړې دي. دا زده کړه او پوهه ده چې په یو هېواد کې د هر اړخیز پرمختګ خوځښت ګړندی او ځواکمنوي او یوه ټولنه د باثباته او بسیا ژوند بیایي. زده کړه نه یوازې ټکنالوژي او ساینس په برخه کې چټکتیا، پرمختګ او غوره رامنځته کوي، ورسره کلتورونه او دودونه وده کوي، غیر انساني او ناسم ټکي ترې ماوه کېږي او د یوه رنګ د خپلې انساني ټولنې د ملاتړ جوګه ګرځي. زده کړه د انسانانو په ژوند کې که ښځې دي او که نارینه د کسب او دندو له ترلاسه کولو نه ډېر لوړ ارزښت او اغېز لري. زده کړه د نجونو او ټولو وګړو لپاره یوازې د دندو او پیسو درلودلو لپاره اړینه نه ده، بلکې د ژوند د ټولو ضروري مهارتونو ترلاسه کولو او خپلې شاوخوا ټولنې ته د یو غوره مثبت لید د درلودلو لپاره یو اړین شرط دی. زه په دې باور نه یم چې نجونې د دې لپاره یوازې زده کړه وکړي چې ډاکټر شي او بیا د خپل درملنه وکړي او یا دې په پوهه او غوره اخلاقو روزل شوي بچي دې ټولنې ته وړاندې کړي. د دې ترڅنګ باید نجونې او مېرمنې د دې لپاره زده کړه وکړي چې خپله دوی په خپله ټولنه کې د خپل مثبت چلند هڅو او پوهې له کبله یو اغېزناک شخص اوسي او د خپل هېواد د هراړخیز پرمختګ د سر په تاوولو کې ځواکمن رول ولري. نوې نړۍ د زده کړو په مټ ساتي او وړاندې ځي چې نارینه ښځې په دې برخه کې یو شان ونډه او مسؤلیت لري. د دې لپاره چې دغه ګړندي حرکت څخه د تېر په شان پېړۍ تر شا پاتې نه شو او په نوې نړۍ کې ځای او حیثیت ولري، نو اړینه ده چې افغان نجونې زده کړه وکړي. زده کړه کورنۍ اقتصادي ثبات منځته راوړي. زده کړه او تحصیلي اسناد نجونو او ټولو وګړو سره مرسته کوي، نه یوازې داسې فرصتونه له لاسه ورنکړي بلکې د پرمختګ نوې دروازې پر مخ پرانیستل کېږي چې همدغه پرمختګونه د کورني اقتصادي ثبات سبب ګرځي.
زده کړه په کورنۍ ټولنه او ټوله نړۍ کې د وګړو ترمنځ مذهبي، طبقاتي او جنسي نابرابري له منځه وړي. دا زده کړه او مهارتونه دي چې د دندو ترلاسه کولو او نورو فعالیتونو په مهال د انسانانو ترمنځ برابري او مساوات منځته راوړي. زده کړه نجونې او ټول وګړي په ځان متکي خپل ځان متکي کوي. زده کړه انسان د فکري او مالي استقلالیت په لور خوځوي. او فکري او مالي استقلالیت د دې معنا نه لري چې ټولنیزې او کورنۍ اړیکې دې وشلېږي، بلکې فکري استقلالیت انسان ته دا موقع ورکوي چې د کورنۍ او ټولنې په وړاندې د خپل فکر په ځواک خپل مسؤلیت ترسره کړي. که چېرې موږ خپلواکۍ ته ژمن یو، نو باید فکري استقلالیت ومنو. دا ځکه چې زموږ فکري استقلالیت زموږ د رښتینې خپلواکۍ سرچینه ده. که یوه نجلۍ زده کړه کوي، نو د خپل راتلونکي لپاره په خپل فکر خپله لاره ټاکي. مالي او فکري استقلالیت د وګړو لپاره یو امتیاز، د ټولنې لپاره د بسیاینې په لور حرکت او د کورنۍ لپاره اقتصادي پرمختګ دی. دا یو داسې امتیاز دی چې موږ ته خوشحاله ژوند ورکوي. د دې ترڅنګ زده کړه مالي امنیت رامنځته کوي. زده کړه د وګړو پر مخ د ډېر لوړ عاید لرونکو دندو او مسؤلیتونو لارې هواروي. د لوستو نجونو او میرمنو له کورنۍ څخه مالي ملاتړ د کورنۍ د مالي امنیت سبب ګرځي، چې دا خپله د یوې ټولنې پر اقتصادي حالت مثبت اغېز کوي. کله چې په کورنۍ کې مالي امنیت شته وي، په ټولنه کې خود به خوده مالي امنیت تر یوې کچې برابریږي. زده کړه په هېوادونو او ټوله نړۍ کې د سوله ییز ژوند سبب ګرځي. لوستي وګړي د ستونزو درک او د حل غوره لارې په ډېرې اسانۍ موندلی شي. د سم او ناسم ترمنځ په مناسب وخت کې توپیر کوي او ګواښمن موقعیتونه پېژني. غوره ده چې لوستي وګړي د ژوند په قیمت پوهېږي او خپل ژوند ورته ارزښتمن وي. د جګړو د مخنیوي لپاره یوه غوره لار دا ده چې د ټولنې وګړي د خپل ځان او ژوند په ارزښت وپوهېږي او ځان ساتنه وکړي. ځان ساتنه په اصل کې د کورنۍ او د ټولنې ساتنه ده. نجونې چې د سبا میندې دي، د لوست پر مټ سولهپال، ژوندپال او مینهپال بچي ټولنې ته وړاندې کوي. زده کړه د متمدنې او عصري ټولنې د جوړولو کلي ده. په اقتصادي لحاظ د یو پرمختللې ټولنې لپاره ډېره اړینه ده چې ټولنه په زده کړه متمدنه او مډرنه شي. هیله مند یم چې پښتنې نجونې وکولی شي چې خپل زده کړه په خپل زړه باندې پای ته ورسوي. ډېر زیات مننه.